غوږ یو کتونکي اورېدونکي هم بالکل په انتظار دي. نو کلام سره شریکه بیا به مزید مخکې مرکه مخ په وړاندې بیایو. مننه کوم افسان صاحب، یو غزل به ووایم ارشاد چې غزل مطلب ده چې ماته که درد څوک د هجران راوړي نو نه دی راوړي، ماته که درد څوک د هجران راوړي نو نه دی راوړي، که څوک خبرې د جانان راوړي نو نه دی راوړي. ډېر اعلی، ډېره چسته مطلب ده. مننه صاحب. او شعر دی چې زمونږ د چم خلک په خپله دي د زهرو نه ډک، زمونږ د چم خلک په خپله دي د زهرو نه ډک، که څوک لستوڼو کې ماران راوړي نو نه دی راوړي. ډېر اعلی، ډېر اعلی شعر دی. مننه صاحب. بل شعر دی چې دلته درخو د محبت په تور بدنامه ګرځي، دلته درخو د محبت په تور بدنامه ګرځي، که څوک پیغام د ادم خان راوړي نو نه دی راوړي. اعلی شعر دی. بهتاب سے بیا یې ووایه. دلته درخو د محبت په تور بدنامه ګرځي، که څوک پیغام د ادم خان راوړي نو نه دی راوړي. بل شعر دی چې د نن سبا ښکلي د چا سره خبرې نه کړي، د نن سبا ښکلي د چا سره خبرې نه کړي، که په بوتانو څوک ایمان راوړي نو نه دی راوړي. اعلی شعر دی. بهتاب سے بیا یې ووایه. مننه صاحب، ډېر خوندور. مننه افسان صاحب. شعر بیا به درته ووایم چې د نن سبا ښکلي د چا سره خبرې نه کړي، که په بوتانو څوک ایمان راوړي نو نه دی راوړي. مننه. او بل شعر دی چې یو محبت چې ما وکړلو زړګی مې بایلو، یو محبت چې ما وکړلو زړګی مې بایلو، اوس که څوک ستوري د اسمان راوړي نو نه دی راوړي. ډېر اعلی شعر دی. بهتاب. مننه. او بل شعر دی چې ما یو جانان غوښتو هغه راته دنیا را نه کړو، ما یو جانان غوښتو هغه راته دنیا را نه کړو، اوس که څوک تخت سلیمان راوړي نو نه دی راوړي. ډېر اعلی. مننه صاحب. او شعر دی چې زما د کام بچي هوښیار شولو اوس نه غولېږي، زما د کام بچي هوښیار شولو اوس نه غولېږي، اوس که کربوړي پاړوګان راوړي نو نه دی راوړي. ډېر ښه شعر دی. بهتاب صاحب ډېر اعلی شعر دی. بیا یې وایه. زما د کام بچي هوښیار شولو اوس نه غولېږي، اوس که کربوړي پاړوګان راوړي نو نه دی راوړي. او د مکتې شعر د افسان صاحب چې زما رشته بابا جان وکړله د بل چا سره، زما رشته بابا جان وکړله د بل چا سره، بهتاب خبر کوي که پیزوان راوړي نو نه دی راوړي. د مقتام یې ووایه بهتاب صاحب. زما رشته بابا جان وکړله د بل چا سره، بهتاب خبر کوي که پیزوان راوړي نو نه دی راوړي. ډېر اعلی. بهتاب صاحب. کتونکو اورېدونکو یقینا چې څومره خوند بهتاب صاحب د غزل نه د کلام نه